د اسلامي امارت د واکمنۍ د لوی مشر له امر څخه د نوموړي واکمنۍ د رئیس الوزرا بغاوت. ملا محمد اسند اخوند په ټول افغانستان کې د ملا هیبت الله اخوندزاده په امر بند شوی انټرنیټ بیرته فعال کړ. د ښاغلي اخوند او ښاغلي اخوندزاده تازه جنجال رسوا شو. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ملا هیبت الله اخوندزاده او ملا محمد اسند اخوند د جنجال خبر لرو، خو پیل د زلمی خلیلزاد پر څرګندونو کوو. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي د طالبانو له لوري پر انټرنیټ د لګیدلي بندیز د لرې کېدو هرکلی کړی دی. زلمی خلیلزاد لیکلي ورته ویل شوي وو چې په افغانستان کې به نن انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیرته فعال شي. ښاغلی خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې د هوکړې له امله له پراخو نیوکو سره مخ دی، پر انټرنیټ یې د دغې ډلې د بندیز له امله د پراخې بې ثباتۍ خبرداری ورکړی و. له کابله سرچینې زاویه نیوز ته تایید کړي چې د انټرنیټ 48 ساعته بندیز د ملا هیبت الله اخوندزاده په امر لګول شوی و او په تیرو 3 ورځو کې پرله پسې د انټرنیټ خلاصولو لپاره د کابینې او نورو طالب مشرانو هر ډول هڅې ناکامه شوي دي. د طالبانو یوه سرچینه ټینګار کوي چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد اسند اخوند په تیرو 3 ورځو کې د انټرنیټ پر بندولو غونډې کړي دي او د کابینې غړي د ملا هیبت الله د راضي کولو لپاره کندهار ته تللي او ویلي دي ملا هیبت الله یو دیکتاتور دی او هیڅ راز خبره او مشوره نه اوري. ټولې کابینې د انټرنیټ خلاصولو غوښتنه کوله خو ملا هیبت الله نه منله. همدا اوس هم انټرنیټ د ملا اسند لخوا خلاص شوی. دا امکان هم نشي ردېدلی چې ملا هیبت الله یې بیرته بند کړي.